د چا ښایسته مې په توره شپه سجدې کولې، نادان زړګي مې په ضمیر باندې جرګې کولې. بل مې په یو وطن کې دا خبرې وانه اورېدې، یو پښتانه و چې په ځمکو یې لانجې کولې. مننه. بل مې په یو وطن کې دا خبرې وانه اورېدې، یو پښتانه و چې په ځمکو یې لانجې کولې. او د غریبۍ د لاسه ما ویل دا مې نه دي خوښې، زما ملګرو به چې یو شانته جامې کولې. مننه. د غریبۍ د لاسه ما ویل دا مې نه دي خوښې، زما ملګرو به چې یو شانته جامې کولې. او هغې ګودر کې نن همزولې ته څه داسې ویل، هغه دیان هلک خو بیا زما قیسې کولې. هغې ګودر کې نن همزولو ته څه داسې ویل، هغه دیان هلک خو بیا زما قیسې کولې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د شیرګډ ادبي ټولنې د ملګرو چې دومره ښایسته پروګرام یې را جوړ کړو، بیا پکې موږ ته بلنه راکړه. ډېره زیاته مننه. د خبرو چل نه راځي خو شعرونه به درته ویم. نظم به ووایم. د نظم عنوان دی اخري دیدار. یوه ورځ به یاره ډېره خاموشي شي، ړنګه بنګه به دې دا ښکلي ځواني شي، چې زما د مرګ اعلان واوري جومات کې، سره بنګړي به دې په لیچو کې ټول مات کې، حق حیرانه به ولاړه یې کوڅه کې، ما به پټې سترګې راوړي جنازه کې. ستړي ستړي به په نرمه نرمه جاړي، ډېر ملګري به د خپله شرمه جاړي، ورونه ټول به مې په زړه زړه کې خفه وي، کشره خور به مې په مړ جسد پرته وي، لیونتوب نه به مې مور په ژړا سر وي، د بوډا پلار به مې زړه پرهر وي. ستا چې سترګې په ما لګي ته خبرې، لکه پاڼه به دې ټول وجود رپېږي، د زړه سر به دې نری نری خوږېږي. خوشي ځای ته به زه لاړ شم د دې شور نه، خپل خپلوان به مې اوچت کي د خپل کور نه، ټول بدن به رالپټ کي سپین کفن کې، څو کسان به مې په خاورو کې دفن کي. زه منم چې زخمي شوی به دې زړه وي، په حساب به یو څو ورځې ته خفه یې، ما به بد څوک به مې ښه یادوي یاره، په نامه به مې څوک نه یادوي یاره، زما مخ به نه لیدلی شي هر چاته، یو یو شیر به مې عذاب شي یاره تا ته، ما به دوه سترګې نیولي ستا په لار وي، ستا دیان به ستا راتلو په انتظار وي. یو اخري نظم وایم. د نظم عنوان دی نن تاسو فیصله وکئ. ډېرو مودونه یو سړي پسې خبرې کیږي، دلته وارث د پاک نبي پسې خبرې کیږي، دلته صفت د میکدې او میخانې شروع دی، په یو محفل کې خدای فخر په نشې شروع دی، څنګه په شعر کې مسلمانه شرابونه یادې، څنګه پښتوني چې د حورو اندامونه یادې، چې مشهور په ملا نشو جنتونه یادې. ځان له لقب د فلسفي او غني خان ورکوي، ګستاخه څنګه ځان له نوم د مسلمان ورکوي. شاعره داسې نه چې شعر په سترګو ړوند ولیکه، د ادب سوري لاندې شعر په لفظ درون ولیکه، چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې لفظونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګ کوه. چې په کتاب کې د شعرونه څوک لیکلی نشي، چې خور او ورور په شریکه اورېدلی نشي. داسې شعرونه د ادب په رنګ کې مه رنګ کوه، د پښتو ژبه مې په خپله خوله کې مه زنګ کوه. د خدای دپاره د پښتو نه جامې مه وباسه، ای کور د پښتون نه د پښتو جنازې مه وباسه. اوس ستا له لاسه هر شاعر پسې کنځلې کېږي، سترګې د وچو په پښتو پسې خبرې کېږي. د استادانو نه ادب او فلسفه یاده که، د الف با نه شروع وکړه سپاره یاده که. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې مننه. داسې شعر ولیکه چې خلک پکې ځان لټوي، د ژوند دپاره طریقې د خپل جانان لټوي، مخلوق کستوري چې لفظونه د اسمان لټوي. په مونږ چې کېږي د ګولو باران دې نه یادېږي، ای دغه یتیم او دا غریب انسان دې نه یادېږي. عشق رسول شه په شعرونو کې روضه یاده که، چې هیر دې نشي ورانه شوې مدرسه یاده که. سم مسلمان شو په صدق دا توبه وباسه، زړه نه دې وروره د شهرت دغه نشه وباسه. زه دیان نه پوهېږم، تاسو فیصله وکئ نن، دغه شعرونه په خپل کور کې اورېده وکئ نن. ډېره مننه.